د سولې په اړه تازه او نوې خبر دا چې د مذاکراتو په اړه نعیم وردګ او صدیق صدیقي څه ویلي دي او بلخوا ولسمشر غني ولې له عبدالله سره لیدنه کړې ده. دا دوه خبرونه د ویډیو کې وګورئ. د طالبانو ویان محمد نعیم په ټویټر لیکلي دي چې د سولې بین الافغاني خبرو طرز العمل بشپړ شوی دی او 21 مادې لري. ډاکټر نعیم په ټویټر لیکلي دي چې دا طرز العمل د نومبر پر 18 نیټه د دواړو پلاو په غونډه کې ولوستل شو. د دواړو خواو تایید شو او یوه نسخه یې د خبرو کوربه هیواد ته هم وسپارل شوه. خو رسنۍ د ولسمشر غني ویان صدیق صدیقي د معلوماتو پر بنسټ لیکلي دي چې دوحه کې د سولې خبرو کې هیڅ پرمختګ نه دی شوی او د طالبانو تحریک د ویان څرګندونې رد کړي دي. د یادونې وړ ده چې د افغان حکومت د سولې مرکچي پلاوي ترمنځ غړو هم دوحه کې د سولې بین الافغاني مذاکراتو د پرمختګ ویلي دي او په همدې حال کې بل لور ته د افغانستان د اسلامي جمهوریت جمهور رئیس محمد اشرف غني د ملي روغې جوړې علي شورا رئیس ډاکټر عبدالله سره وکتل. په دغه کتنه کې چې نن مازدیګر پارک کې وشوه په پیل کې ډاکټر عبدالله ترکیې ته د خپل وروستي سفر په هکله جمهور رئیس ته معلومات وړاندې کړل. وروسته په دوحه کې د سولې مذاکراتو کې د وروستیو انکشافاتو په اړه د تفصیلي بحث ترڅنګ په نږدې راتلونکي کې د ملي روغې جوړې علي شورا د غونډې جوړېدو لپاره د چمتووالي په اړه خبرې وکړې. له تاسو ډیره زیاته مننه چې دا ویډیو مو تر اخره ولیدله. که د دې دوه خبرونو په اړه نظر لرئ زموږ سره کومنټ کې شریکولی شئ. د همداسې نورو ویډیوګانو د لیدو لپاره زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ ضرور. تر بیا الله مو مل شه.